امریکایي استازی وایي سراج الدین حقاني لا هم تور لیست کې دی او $10 میلیونه جایزه ورباندې لرو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د نړیوال عدالت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي بیسون شاک ویلي دي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني لا هم د دوی په تور لیست کې دی او $10 میلیونه ورباندې ورکول کیږي. نوړي په دې اړه زیاته کړه دا جایزه هغه کسان ترلاسه کولی شي چې د عدالت منګولو ته د حقاني له سپارل کېدو سره مرستندوی اطلاعات وړاندې کړي. د دغه امریکایي استازي خبرې په دې اړه ډېرې روښانه نه دي او داسې اټکلېږي چې امریکا د جایزې له داوطلبانو دوی ته لاس په لاس د حقاني د سپارلو تمه لري. سراج الدین حقاني چې پر ضد یې د جایزې اعلانېدو پر مهال له رسنیو او خلکو پټ و، د طالبانو د بیا واکمنۍ په لومړیو وختونو کې خپله څېره رسنیزه کړه او اوس په کابل کې له غنو بهرنیو ډیپلوماټانو سره د لیدنو ترڅنګ د افغانستان بېلابېلو ولایتونو ته سفرونه او پراخې ولسي غونډې کوي. د طالبانو او امریکا د اړیکو منتقدان چې یوه لویه برخه یې د فرضېدلي جمهوري نظام لوړپوړي چارواکي دي، امریکا طالبانو ته د افغانستان په سپارلو او د یوې نیابتي ډلې په توګه له طالبانو په کار اخیستو تورنوي. خو طالبان او امریکایي چارواکي داسې قضاوتونه بې بنسټه بولي. د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني څه موده مخکې ویلي وو چې امریکایانو سره د دوی دښمني پای ته رسېدلې ده. دا په داسې حال کې دی چې تازه په تازه د طالبانو د بیا واکمنېدو او د دوی له واکمنېدو نږدې نیمه میاشت وروسته له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتو 2 کاله پوره شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن په دې مناسبت خپله وینا کې ویلي ویاړي چې هیواد یې له افغانستان سره د بشري مرستو تر ټولو لوی تامینونکی هیواد دی. تاسو په دې اړه کوم نظر لرئ؟ په دې اړه مو سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.